السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ استئ. په دې ویډیو کې موږ یو دلچسپه موضوع وایو. هغه موضوع یعنی زیاتره وخت موږ نه څیزونه ورک شي یا یې موږ لټوو ورپسې ګرځو پیدا کوو یې، نو د همدې په اړه باندې موږ جملې ټولې راټولې کړي دي چې څرنګه موږ دا موضوع په مختلفو طریقو ذکر کولی شو. نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو موږ دا جملې کلیر او واضحه ووایو. لومړی چې ډېر اسانه زیاتره خلک وایي I lost my phone. I lost my phone. ما خپل ټلیفون ورک کړ. I lost my phone. ما خپل ټلیفون ورک کړ. یعنی ما نه ټلیفون ورک شو. نو lost common دی. ډېر چې تا نه چې ورک شي ته ویلی شي I lost my wallet. I lost my phone. I lost my pen. نو دا lost اسانه دی. My bag is missing. My bag is missing. زما بیگ ورک دی. کله چې یو څیز تا نه ورک وي missing ویل کېږي یعنی ورک دی، نادرکه دی. My bag is missing. زما بیگ ورک دی یا زما بیگ نادرکه دی. زیاتره وخت موږ وایو زما فلانکی شی نادرکه دی، نه ښکاري missing دی. نو موږ ویلی شو My bag is missing. زما بیگ ورک دی یا زما بکسه ورکه ده. I can't remember. I can't remember یا ویلی شو I cannot remember. زما په یاد نه ده. څوک ته یو څیز ورک دی، چیرته دی ښه یا چیرته دی ته ورته I can't remember. زما په یاد نه دی. I can't find my charger. I can't find my charger. زه خپل چارجر نشم موندلی. I can't find my charger. زه خپل چارجر نشم موندلی یا خپل چارجر نشم پیدا کولی. مثال چارجر وي، هر څیز وي هغه تا نه ورک وي او ته یې لټوې، نو ته به دې دوران کې ویلی شي I can't find my charger. زه نشم کولی خپل چارجر پیدا کم یا زه خپل چارجر نشم موندلی. I think I dropped my wallet. I think I dropped my wallet. فکر کوم ما خپله بټوه غورځولې ده. فکر کوم ما خپله بټوه غورځولې ده. زیاتره وخت داسې شي چې موږ سره یو څیز وي خو وروسته را سره نه وي، ورک شي رانه غورځېدلی چېرته، نو ته ویلی شي چې I think I dropped my wallet. I dropped یعنی ما نه غورځېدلې ده. I think I dropped my wallet. فکر کوم ما خپله بټوه غورځولې ده یا مې غورځېدلې یو ځای کې. په دې جملو کې چې زه کوم نومونه اخلم، چارجر، بټوه یا بیگ، دا هر شی تاسو کولی شئ خپل مطابق ورسره ووایئ. نور جمله هماغه، خو کوم څیز چې تاسو نه ورک کړي یا د هغې تاسو کولی شئ هغه صرف نوم بدل کړئ، نور جمله هماغه شی راځي. Someone took my money. Someone took my money. چا زما پیسې واخیستې. یو څیز یا پیسې تا یو ځای کې ایښې او چا اخیستې ورک وي، نو ته ویلی شي Someone took my money. چا زما پیسې واخیستې یا یو بل څیز ته یاد کړي. Someone took my money. چا زما پیسې واخیستې. Where is my ID card? Where is my ID card? زما کارت چیرته دی، زما ID کارت چیرته دی یا زما تذکیره چیرته ده. مثال هماغه شی ته پوښتنه کوي چې فلانکی شی زما چیرته دی. Where is my ID card? زما کارت چیرته دی، زما ID کارت چیرته دی. I lost everything. I lost everything. مانا هر څه ورک شول یا ما هر څه ورک کړل. خو I lost everything یعنی مانا هر څه ورک شول. My money is gone. My money is gone. زما پیسې ورکې شوې. My money is gone. زما پیسې ټولې لاړې ورکې شوې یعنی ضایع شوې، ولګېدې. دا چې کله تا نه پیسې ولګېږي ضایع شي در نه، ته ویلی شئ My money is gone. I left my bag in the taxi. I left my bag in the taxi. ما خپل بیگ ټکسي کې پرېښودو یا ما نه ټکسي کې بیگ پاتې شو. I left my bag in the taxi. ما خپل بیگ ټکسي کې پرېښودو. یو څیز موږ نه یو ځای کې پاتې شي، ضروري نه ټکسي کې چې هر ځای کې ته ویلی شي I left my bag in the taxi.
مانه بیگ ټیکسي کې پاتې شو یا in the house په کور کې رانه پاتې شو نو دا تاسو مربوط ده. I think someone stole it. I think someone stole it. فکر کوم چې چا غلا کړو. یو څیز درنه چا غلا کړی وي خو ته مطمئن نه یې ته ویلی شي I think فکر کوم someone stole it. فکر کوم چې چا غلا کړو. I had it in my pocket. I had it in my pocket. زما په جیب کې وو. یو څیز جیب کې بیا درنه ورک شوي ته ویلی شي I had it in my pocket. زما په جیب کې وو. I looked everywhere. I looked everywhere. ما هر ځای وکتلو یعنی هر ځای مې لټ په لټ کړو یو څیز پیدا کې I looked everywhere. ما هر ځای وکتو. I'm searching for my shoes. I'm searching for my shoes. زه خپل بوټان لټوم. I'm searching for my shoes. زه خپل بوټان لټوم. یو څیز لټې په هغې جریان کې ته ویلی شي searching. I'm searching for فلانکې څیز. Last one. It's not here in drawer. It's not here in drawer. دا دلته په دراز کې نشته. drawer یعنی دراز. It's not here in drawer. دلته په دراز کې نشته دی. دا و جملې مربوط د یو څیز ورکولو یا په مختلفو طریقو ویلو چې ما نه دا پلانکی څیز ورک دی یا پټ کړی چا. دا و د نن ورځې موضوع. امید کوم تاسو به لږ څه زده کړي وي.